السلام علیکم دوستانو. فاطمه ګل به یوه شپه څو روپۍ اخلي او څه کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم سره سبسکرایب کړئ. دوستانو ټول په دې پوهیږي مراد چې نیلم ګل او فاطمه ګل خاوند دی. په خپلو ښځو پیسې ګټي او دا خبره خپله نیلم ګل په یو ویډیو کې کړې وه چې مراد به ماته سړي راویستل. خو دوستانو تاسو خبر یې چې فاطمه ګل ته مراد کوم ځای ته سړي راولي او د یو شپې څو روپۍ اخلي. د مراد یو نږدې ملګري دا خبره خلکو ته کړې وه چې مراد خپله ښځه دوبۍ ته غلطو کارونو لپاره بوځي او هلته په یوه شپه فاطمه ګل باندې 2000 درهم اخلي چې څه کم 1 لاک پاکستاني روپۍ جوړیږي. او هلته فاطمه ګل ته زیات هغه کسان راځي کوم چې په سعودي کې مسافر دي. دوستانو د پښتنو څه چې د مسلمانانو لپاره ډیره غلطه خبره ده چې په خپله ښځه داسې کارونه کوي. دوستانو داسې خلکو د پښتنو غیرت بیخي ختم کړو ځکه چې پښتنو یو نوم لرلو خو کله چې داسې خلک پیدا شول پښتانه یې وشرمول. دا و زموږ نننی ویډیو. تاسو د فاطمه ګل د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم.